پنځه منځونه صرف کوه خورې خو د خاوند خبره منه. خاوند ورته وایي دې واده نه به نه ځي ځم به. خاوند وایي د کوره به نه وځي. دا چې پوه شي چې خاوند مې ووته دی بس بیګ راغستی روانې ته به جنت ته لاړه شي. رسول الله سلم فرمایي چې د هغه په مال کې او په خپل نفس کې خیانت نه کوي. دا علما ناست دي کومه زنانه چې بار اواز یې واورېدو چې زما د زوی چا سره جنګ دی زما خاوند چا سره خبرې تیزې کړي دا به ته په چوت کې نه ګوري. خاوند به خط چت وي دې ته به بس ښکاره شي. خاوند به تور رنګې وي دې ته به بس ښکاره شي. خاوند شکل کې به څه قباحت وي دې ته به بس ښکاره شي. بیا وایي زما په اولاد کې برکت نشته. په خپل نفس کې دا خیانت دی زما وروڼو او په مال کې خو جو خیانت کوي نه خو څه ورسره نارینه ملګري د ښځو سره خو مجبوره دي. بیا زنانه به څه چلو کي د خاوند د جیب نه پیسې پټې کړي د پلار کره لاړه شي د اوبو سیټ والي د چای سیټ والي چې رای وړي نو هلته خو اندرورانې ناستې دي نورې ښځې دي. وی دا کوم ځای و وی دا مې راله مور واغسته. ستا پلار او مور زه پېژنم نه چې د میږي نه دانه علي ته د هغې پلار او د هغې مور لور نه یې چې ستا په واده کې تاله ولې نه کول. په واده کې دله یو د بروزو کټ کړی دی یو د سلور منګۍ کړی دی یو لوټۍ دله کړل دقه دله کړل. زما په پیسو باندې وسته د پلار نوم کوي د مور. دا خیانت دی که نه دی؟ دا ښځه به جنت ته ځي سوال نه پیدا کړي. الله رب الجلال دی زمونږ رښتې وګرځئ. کومه زنانه چې صرف د شریعت د اصولو مطابق عمل کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خو د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو ته سجدې وکړي. ډېر لوی حق دی. کومه زنانه چې د خاوند په کور کې د بچي په پیدا کېدو کې وفات شوه شهیده به وفات کېږي. د دې په خېټه حمل دی دا د تکلیف نه آه کوي دا ورله فرشتې په سبحان الله کې لیکي. او بیا حدیث مبارک کې څه راځي چې کومه زنانه د شپې پاڅېده تهجد وله او خپل خاوند له په خپو زور وکړو او خاوند له په سر باندې زور وکړو او خاوند دې راویښ شو او دې ته یې داسې وکتل او وی خاندل ورته نو الله رب الجلال ورته په عرش خاندي چې ښځه خاوند یو بل ته وګوري او وخاندي الله ورته په عرش خوشحالېږي. خاوند پاڅېدو ښځه یې ویښه کړه ښځې چې ورته وکتل وی خاندل ورته الله ورته په عرش خوشحالېږي. زما یو رشته دار دی دا یو خبره کوم بیا بس کوم. زما یو رشته دار دی ما وی ښځې له پکار دي چې سړی ستړی ستومانه راشي. زه او مولي صاحب مثلا مونږ جورابې هم پخپو یې بوټان هم پخپو یې پټکې مې نو زمونږ ښځو له داسې پکار دي د مولي صاحبانو چې سړی ستړی ستومانه راشي او ښځه دې پټکې لري کړي او لږ دا سر ورله داسې داسې مالش او بیا یې خپو ته کښېني او جورابې ورله دې وباسي بوټان وباسي او بیا ورله په دې اوږو زور وکړي او بیا منډه کې اوبه ورله راوړي چې هغه اوبه وڅښي او ته ډېر په ښکلې ژبه کې ورته وایي ډوډۍ دې خوړلې ده ډوډۍ خو مې نه ده خوړلې زه خو تا ته په انتظار ناست وم نن مې هنډي پخ کړې وه چې یو ځای به وخورو نن مې ساګ پخ کړو ډېر ټیسټي ما خو چا سره وخوړه ما خو لا نه ده خوړې زه تا سره به یو څه ډوډۍ والم او چې د شپې ښځه پاسي خاوند له په خپو زور وکړي بیا ورته وایي پبدانیه پاس یو دوه رکعته به وکړي یا د نمونځ قضا کېږي. دا تقریر ما په یو ځای کې وکړو. زما یو رشته دار دی ما ته وایي خدای ته وګورې دا تقریر مه کوه. هغې مې ولې مړه ته مو له کور ورانوي وایي زه له کور ورانوم خو جوړوم وایي ته راله ورانوي پټکې لرې کول او ټوپۍ لرې کولو او بیا خوږه ژبه کې خبره کول. زه خو د مزدورۍ نه ستړی ستومانه راشمه یا چې ته غم له تللی یم چې راشمه خیرالي نشته او دا سامان مامان درکول نشته دقسې ستړی ستومانه ناست یم
ډوډۍ دې خوړلې ده؟ یو قسم په خدای کوي نه خوړلې که نه؟ خوړلې مې ده. ولې کوم چې نه مې نه خوړې؟ ته نه اوسه پورې نار ګرځېدې. زه به تاله بېرته ودول کوم، سړول به کومه. خدای ته وګوره موږ کور مو ورانه د هغې سره ژبه ده که دومره چاړه ده ورسره. وي ښځه نه وسه بلا یې راله کړې ده. زمونږ خو ښځې نه دي، بلاګانې دي. قسم په خدای مانې چې په دې زمانه کې خاوندان صرف منځونه کوي، صرف د خدای د شریعت خبره کوي، دا به په جنت الفردوس کې وي. د ښځو نه زیات د ټینشن شی شته؟ په کائنات کې سردردی کار دی. یو سړي واده کړی هغه ته ټینشن و، بل سړي واده و هغه دوستان پسې رالل، وی انکار وکړه، وی کویدنې له مې پلار روان دی مور، وی اوس د تم چانس دی، وایي چې نه کومه. هغه وی کویدنه مې وشوه، وی اوس د تم چانس دی، وکړه نه کومه، بیا به خفه یې. وی واده مې اوس روان دی، اوس د تم چانس دی. وی ډوډۍ یې رانه راوړه، وی اوس د تم چانس دی. وی اوس ماښام به کور ته ځمه کمرې ته، قسم په خدای اوس د تم چانس دی. اوس انکار وکړه، قسم په خدای بیا وروسته خفه یې. ښځه د تسکین ذریعه ده، زمونږ د معاشرې ښځې د ټینشن ذریعه. او په دې دنیا کې چې څوک څومره په ټینشن کې او صبر یې پرې وکړو، په قیامت کې به الله رب الجلال ورته دومره اجر ورکوي. نو چې د چا دوه ښځې وي نو زیات ټینشن به وي، چې درې ښځې وي نو زیات ټینشن به وي، چې څلور وي نو د هغې نه زیات ټینشن به وي. شاید چې څلورو ښځو والا به په جنت الفردوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره